بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې ما د ورځې خوا راوګرځېده د باقي مې وولې په ډکه خوله سره. نو زما دا ګمان شو چې زما روژه ماته سوله او بیا مې اوبه پسې وڅښلې. بعد کې دې پوښتنه وکړه چې هغه ول که باقي په ډکه خولې که په تشه خولې چې په کسته دې نه ولې روژه نه په ماتېږي. دا بعد کې چې بیا ما په کسته اوبه وڅښلې د دې د وچ څخه به پر ما باندې څه شی نه لازمیږي. علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 101 هغه لیکلی دي که چیرې چا خوا راوګرځېده باقي یې وولي او ده دا وګڼل چې زما روژه ماته سوله، په دغه ګمان باندې بیا قصدن خوراک او څښاک وکړي نو پر ده باندې صرف قضا واجبه ده، کفاره نشته باندې. په حواله سره د شامي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 402 ځکه د شوبې د وجې څخه د روژه ماته کله او دا خبره صرف د کفاره د خوا د راګرځېدو سره ده، ځکه په دې کې اکثره خلک په مغالطه کې وي چې روژه په ماته ده او که نه ده. د بل شي سره که بیا داسې وسوله هغه به بیا جلا حکم وي. او خوا راګرځېدل چې د محترمینو که چیرې دا په کسته نه وي، که په ډکه خوله سره راسي او که په تشه خوله سره راسي په دې باندې روژه نه ماتېږي که چیرې په کسته څوک تیرې نه کړي. په حواله سره د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 414. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.